زما ورور چې دی نو چې وفات شوی د هغې نه یو څو ورځې مخکې ما سره ناست و نو ما ته یو څو شعرونه ویلي وو ما ځان سره لیکلي وو نو زه به هغه یو څو شعرونه تاسو ته ووایم او بیا به یو وړوکی غونډه کې د هغه یو نظم دی بابا هغه به تاسو ته ډالۍ کړم ناز صاحب د هغوی څه شعرونه دي وایي ستا سره لاسو کې اکې وې نو باچا وختې ستا سره لاسو کې اکې وې نو باچا وختې ما ته زما د یقین پتې ټولې څخه وختې او ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې او د دې نه وروستو د اعتبار د ډېره مننه ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې او د دې نه وروستو د اعتبار دپاره څه پاتې شو چې باوجود د قسمونو بې وفا وختې او دغه یو څو نور شعرونه چې مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه زړه دومره پاک په خدای قسم لکه شیشه ساتمه او فیض صاحب ستاسو هم شکل شان انسان برا پیدا کم ځان لا دا د هغوی شعر دی ستاسو هم شکل شان انسان برا پیدا کم ځان لا زړه کې به تا ساتم او خوا کې به هغه ساتم او بې اعتباري دومره سیوا شو چې په کور دننه د خپلې ویرې نه په لاس کې تماچه ساتم او دغه یو څو نور شعرونه بیا یو وړوکی غونډه کې نظم دی هغه به ووایم هغوی وایي چې حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته زه ګناهګار به هله یم چې په حاشي وکړمه او خدای خو دې ماله دومره وسړو بیخي رانه کي خدای خو دې ماله دومره وسړو بیخي رانه کي چې یو بېوسه ته زه نرشم بدماشي وکړمه او زه ټوله میاشت نوکري وکړمه تنخوا واخلم احسان صاحب زه ټوله میاشت نوکري وکړمه تنخوا واخلم او بیا په ټولې تنخوا یو شپه عیاشي وکړمه زه ټوله میاشت نوکري وکړمه تنخوا واخلم او بیا په ټولې تنخوا یو شپه عیاشي وکړمه او زما د زوره به خبر شي خو د شپې چرته کې په مین سړک باندې چې ستاسو تالاشي وکړمه او مننه او بېګا مې خوب لیدلی وا زه حق حیران یم اول شراب وسکم او وروستو خودکشي وکړمه او د هغوی دغه یو لنډ غونډه کې نظم دی سرخط دی چې په دنیا اور به لګو یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې حیدر صاحب یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې ما درته څه ویلي وو اشنا که ومې لیدې چېرته د بل چا سره تا ته به هېڅ ونه ویم هر څه به وسېځم په دنیا اور به لګوم ځان له به سور ولګوم او ځان به هم وسېځم نن چې بلهامو د پس اشنا ما ولیدې ته په لاره بل چا سره نو دومره زور یې راکړو په هغه ځای کېناستم سیګرټ مې لاسو کې و ماچس مې جیب کې پروت و خو دومره توان مې نه و چې د ماچس تی لیبل کړی مې وی او خالي سیګرټ ترې لګولی مې وی ډېره مننه او په آخره کې چې دی نو ډېره مننه د نورخیال صاحب او د یاسر صاحب دلیم ډېره زیاته مننه زموږ سوات کې چې کوم پروګرام وي دوی وله راځي او دوی وله کوریج کوي نو د هغوی دپاره هم د لاسونو پړقا وکړي ډېره مننه